إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون در رمضان مبارک میں شروع دا میاش رب العالمین پا انسانانو یو عبادت تا پارا مقرر کرده چه غیتر وجوئی دا دنیا چه سمرا مذہبون دی و قومون دی اغی طول روجی نسی یہودیانم روجی نسی عیسائیانم نسی سیکانم نسی او من مسلمانانم نسو لیکن زمونگ و داغی در رجوع پا منس کی بنیادی فرق دے مونگ روجہ دا اللہ دا طرف نا یو نعمت گنو او دا اللہ خصوصی رحمت گنو او دا خوشحالے ذریعے گنو او نور قومون دا سنی یہودیان روجین سے غیب کے طور جامع واچے یو دا غم یاشے گنی عیسائیان روجی نسی او آغے کی داغی روجی دی چی خبر پکی بندی خبر چا سر نکی او زان لناستی چا سر گڑن نکی زمون روجی داسی دی چی نپکی طور جامشتا منگے دا عبادت دا گٹ یو ذریعہ گنو او نزمون پر روجو کی خبر بندی دی خبر پکی کولشے روجہ سشی دی رونو روجہ سلور سیزون دی یو نیت تی سڑی با نیت کئی او دری سیزون دا سی دی کل آغی نبا زان ساتے دا خوراک نبا زان ساتے او دویم دا سکاک نبا زان ساتے او دریم کل انسان کم خپل خواہشات تی جائز خواہشات دا آغی نبا سڑی زان ساتے دا دی دریو سیزونو نزان ساتل او نیت کول دیتا روجہ وی کدا یو سڑی نیت نی او دا پیشمنی نوالا تر ماخام پوری دی مکمل پریزو کی نو روجہ نکیگی لکه مثلا اوده دی یو سڑی دا شپی اوده دی دا پیشمنی نمخ کے او دی ماسخوتن راویخ شٹول روز پا خوب کے تیر اکلا یرا نیت یو نک روجہ و نشوا یا یو سړی په سفر روان دی د روجې نیت یې نه دی کړی نه خوراکو کو نه څښاک او نه خواهشات روجه ونه شوه د روجې دپاره نیت انتهایی ضروري دی اوس نیت د خولې که څوک نه کوي پاړه کې دی نیتو کې نو دام کافي ده زمون خلق په پښتو کې یا په عربی کې نیت کوي دا ښه خبره ده یا اکثر زمون دا مرګري وي و بصوم غدن نویت من شهر رمضان چې سار لبا زما د رمضان روجي پدې رونو لګزان پوي کې باز خلق دې کې خطا کېږي غد سبا ته وای نو که یو سړی دا د عربین یتو کې ودوي چې سبا به مې روجي دا نیت به د شپې نه کوي ګوري باز خلق د پېشمنی نه رستو سبا را خطلی او پدې الفاظ نیت کوي چې بصوم غدن نویت من شهر رمضان زما بسار لروجي
مالکه ته خو نن په روژه کې داخلې نننۍ سره څه کوې چې د سهار نیت کې نو دا بصوم غدین غد سبا ته وایي دا اله صحیح کېږي چې د پېشمني د سبا د بانګ نه مخکې دې د الفاظو وایي او که د سبا نه پس دې ووایي نو تا خو د دغې ورځې نیت ونه کړ سبا دې یاد کړه بله ورځ دې یاده کړه نو پښتو کې بس دا وایې د عربۍ دا نیت پرېږده که کیښه خبره د پښتو کې وایه که سبا نه مخکې د نیت کوه نو وایې سهار له به مې روژئ او که چرته د سبا د خطو نه پس دې نیت کوه وایې نن ورځ به مې روژئ که په خولې څوک ونه وایي نو زمونږ دا پېشمنۍ نیت دی دا پېشمنۍ خلک څه له کوي هم دې له کوي چې زه روژه نیسم یا دا تراویح چې یو سړی کوي دا څه لپاره کوي هم دې لپاره کوي چې سبا به زما روژئ نو دا پېشمنۍ زمونږ نیت دی او دا تراویح زمونږ نیت دی او پېشمنۍ له پاسېدل هم زمونږ نیت دی بس زړه کې چې دا راغله چې زه به سبا روژه نیسم نو په دې باندې کار کېږي دویم د خوراک نه به ځان ساتې خوراک به نه کې اسکاک به نه کې که یو سړي په یېره باندې خوراک وکړي او بوس کړي روژې ته هېڅ قسمه ضرر نه رسېږي او که یو سړی په یېره خوراک او اسکاک کوي او بل ورته ګوري دا دویم کس به څه چل کوي وریادی به که نه به وریادی نو علما لیکي که سړی کمزور یا بوډا نو مه یادوه ورته پرېږده الله والا یېره پیدا کړه چې خوراک او اسکاک وکړي او که سړی بوډا نو ځوان زلمی و مضبوط نو ورته یاده که چې وروره ستا خو روژه نه ده یاد بشي ورته دا خوراک او اسکاک به پرېږدي دریم خواهشاتو نه ځان ساتل زما وروڼو قرآن شریف کې چې دا ما کوم آیات ولوست په دې کې رب العالمین فرمایي چې ما په تاسو روژې فرض کړې کما کتب علی الذین من قبلکم لکه ستاسو نه مخکې چې څومره قومونو په هغې مې روژې فرض کړې وې دا د حضور پاک د مکې مکرمې نه مدینې شریفې ته د هجرت نه مخکنۍ روژې وې د رمضان نه وې 3 ورځې ایام بیض ورته وایي 14 14 15 دا مخکې فرض وې د اسلامي قمري میاشتو او یو د عاشورې روژه او یو د عرفې نو په هره میاشت کې 3 ورځې نو 12 3 36 شپږ دا شوې او عاشوره او عرفه یو ځای کې نو 8 شوې دا 8 روژې د حضور پاک د هجرت د مدینې نه مخکې په مسلمانانو فرض وې دا به یې نیولې خو هغې کې یو سړي د اختیار و که چېرته فدیه ورکوله او که روژه یې نیوله یعنی یو سړی که به ټیک ټاک او ځوان زلمی به او روژه به یې نیوې شوه بیا هم هغه له د اختیار و یاره که خوښه دي روژه نیسي او که د روژې په دی باندې فدیه ورکړي حضور پاک مبارک چې کله مدینې شریفې ته هجرت وکړي نو دغه روژې منسوخ شوې ومن شهد منکم الشهر فلیصمه بس د رمضان روژې فرض شو او یو انقلاب پکې دام راغی چې مخکې خو به د چا که وس کېده هم وعلى الذین یطیقونه فدیة طعام مسکین که د چا به وس کېده او که به یې نه کېده اختیار به ورله اوس هغه اختیار ختم شو که یو سړی روژه نیوي شي خامخا به نیسي په فدیه کار نه کېږي او که یو سړی روژه نشي نیولی نو که دی ځوان زلمی دی او دی مریض دی نو دی به قضا کوي ځوان زلمی سړی په فدیه نه خلاصېږي قضا به کوي او که په قضا قادر نشو مړ شو نو غاړه خلاصه ده او که یو سړی بوډا سپینګیری دی روژه نشي نیولی نو دی به فدیه ورکوي ګور یاد ساته په ځوان زلمی فدیه نشته یا به روژه نیسي یا به قضا کوي او که په قضا قادر نو نو غاړه اخلاصه دی سم پې نشته دا فدیه په بوډاګانو باندې ده لومبۍ زمانه کې چې روژې فرض شوې اګورې سختې روژې وې مونږ ته خو اسانې دي اوس سختې په دې وې چې سړي به روژه ماته کړه او اوده به شو نو روژه به یې شروع شوه ماسخوتن چې بس اوده به شو روژه به شروع شوه
یو صحابی راغی دروازه کار کړو محنت مشقت کړو بیبی لراغی وی د خوراک سشته که نشته بیبی ورته وی مونږ کره خو څه نشته ورکه چې د رشته دارانو ګاونډیانو کې ځم او طلب دله کوم دی غریب ستړی بیبي چې لاړه ډوډۍ راوړه دی ویده شوی راله ورته ودرېده خیبتن لک په لوی مصیبت او تاوان کې مبتلا شوې ځکه چې ویده شو خو بیا روژه شروع شوه سار له غریب بیا لاړ او خپل کار یې کو په دا نیمه ورځ کې بېهوشه شو ځکه د دوه ورځو نارو تګي او کار یې کو نو خدای پاک قرآن شریف کې دا آیت نازل کړ چې کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر چې باس د شپې خوراکم کولی شي اسکاکم کولی شي اوس به په اوده کېدو روژه نه شروع کېږي روژه به د سبا په خطو باندې شروع کېږي دا یو اسانتیا له الله راوست دویم انقلاب پکې دا راغی چې مخکې بیبیانو ته به د شپې هم څوک نه شو نږدې کېدی دا به روژه وه ټوله میاشت به یې د ورځې او د شپې د دواړو پرهیز و نو هغه انقلاب هم خدای هغه حکم هم خدای پاک بدل کړ چې نه د روژه ماتي نه تر پېشمني پورې دغه اجازت هم تا ته شته صرف د ورځې درته اجازت نشته زمارو د رمضان روژې د خدای پاک ډېر لوی رحمت او ډېر لوی برکت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائے وی څوک چې په رمضان کې نفل عبادت کوي دله خدای پاک هغه په فرضو بدلی د نفل ثواب د فرضو دی او یو فرض ولا خدای پاک په اویا چنده لیکي لکه 2 رکعاته نفل چې دی وکړل دومره ثواب یې وشو لکه د رمضان نه بغیر چې دی 20 رکعاته نفل کړي 140 رکعاته نو نفل په فرضو او فرض یو په اویا بدلیږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی د رمضان د میاشت شهر المواسات یو بل سره د خیر ښېګړې میاشت ده یو بل سره خیر ښېګړه کوي او بیا فرمایي من فطر صائما وی که چا روژهدار له افطاري ورکړه نو 3 انعامات دله خدای ورکوي روجدار له افطاری ورکولو باندې 3 انعامات دي یو انعام څه دی کان مغفرة لذنوبه گناهونه الله بخي دویم انعام څه دی دویم دا چې دا 60 به خدای د جهنم د اور نه آزاد کی دا دویم انعام او دریم انعام چې د چاله روژه ماته ورکو دا هغه سړي چې څومره ثواب د روژې شوی دی هغه مره ثواب به الله دې سړي له ورکړي د هغه به نه کمیږي دا 3 احسانات دي یو صحابي وی دا الله رسوله وی هر څوک خو بل روژه ماته نشي ورکولی غریبانان هم پکې شته حضور پاک فرمایي که چا یو بل مسلمان له یو ګوټ پی ورکړل نیمه کجوره ورکړه یا یو ګوټ اوبې ورکړل نو دا ثواب به خدای پاک هغه هم ورکړي یو حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي وی د رمضان د میاشت د روژو چې الله کم ثواب ورکوي وی که انسانان په دغه ثواب خبر شو نو دی به خدای ته چغې وایي چې خدای ټول کال روژې مقرر کا دومره پکې ثواب او دومره اجر حضور پاک فرمایي هو شهر اوله رحمت وی دا داسې میاشت چې لومبی رحمت دی واوسطه مغفرت او دا منځ مغفرت دی واخره عتق من النار او اخر د اور نه آزادېدل دي زموږ علما د دې تشریح کوي وی 3 قسمه بندگان دي یو هغه چې ډېر نیکان دي ګناه نشته یا ډېره کمه ده دویم هغه دي چې ګناه هم شته او نیکي هم شته او دریم هغه دي چې ګناه زیاته ده او نیکي کمه ده نو دا چې څوک ډېر نیکان بندگان دي ګناهونه نشته یا ډېر کم دي نو په هغې د اول نه د خدای رحمت شروع شو د هغې دپاره ټوله میاشت رحمت شو اول نه شروع شو او وروسته رحمتونه دي او چې دا څوک ګناه هم کوي او نیکي هم کوي دوی باندې لومبی 10 ورځې د خدای رحمتونه نازل شي نو چې دا منځنۍ 10 اونوسي
نو الله گناهونه معاف کی، مغفرت ورته وشي. چې دا کوم ډېر ګناهګار دي، ګناه زیاته ده او نیکي کمه ده، په هغې د لومبۍ 10 ورځې رحمتونه نازل شي، او میانس کې 10 ورځې چې ونیسي نو خدای ورته ګناه معاف کی. نو اخیری 10 چې ونیسي نو الله اعلان وکړي زه وایي 60 مې له جهنم د اور نه آزاد کړم. رونو د خدای ډېر لوی رحمت په دې میاشت کې په مسلمانانو نازلېږي. زمونږ صحابه به په ماشومانو بچو روجې نیولې. اوس مونږ ماشومان منې کوو منیسئ، ګورې ناجوړه به شئ او خراب به شئ. هغوی به په وړو ماشومانو روجې نیولې، نو چې مازدیګر به شو نو ماشومانو به خوراک پسې جړل، د لوبو څیزونه به یې ورته کېښودل، په هغې به یې مشغول کړل چې دا ماشومان مشغول شي او روجه سرته ورسئ. د شپې پکې عبادت پکار دی. حضور پاک فرمایي دا داسې میاشت ده چې د ورځې روجه نیسئ او د شپې عبادت کوئ. بهترین عبادت دا دی چې سړی تراویح وکړي او اخر کې تهجد وکړي. زمونږ بزرګانو به ټوله شپه رڼوله. حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په رمضان کې څومره تلاوت کو تاسو ته اندازه نشته. یو خو به په تراویح کې ختم کو، او دویم د تراویح نه پس به د 2 رکعاتو نفل نیت وکړو، نو په یو رکعت کې به یو ځل قرآن شریف ختمه او په بل کې به بل ځل قرآن شریف ختمه، 2 ځله به قرآن شریف ختمه. نو د رمضان د شپې عبادت چې د هغه کوم حساب شوی دی هغه به یو شپې ته ختمونه کول. حضرت عثمان رضی الله عنه په رمضان کې به د شپې خوب نه کوه، تراویح نه پس به تلاوت شروع کو تر پېشمني پورې، او بیا به پېشمني کو، د ورځې به روجه نیوله. دا خو لا فرضي روجې دي. نفلي روجې بزرګانو زمونږ ډېرې نیولې دي. زمونږ یو کتاب دی د فقه هدایه ورته وایي، په وړه دوره کې خلک لولي. د دې چې کوم استاد دی علامه مرغینانی رحمه الله د 14 کاله روجې نیولې دي. دا کتاب یې لیکه نو روجه به یې وه، او په دې 14 کالو روجو یې نه بچي خبر شوي دی او نه ښځه. ته وایې دا به څنګه دی به ناستو، بیبي به وله ډوډۍ راولېږله د غرمې، بیبي ته به یې ور بند که، ور به یې بند که، بار به طالب ته آواز کوي راشه ډوډۍ وخوره. طالب به دا ګمان وکړو چې دا رده نه جوړ زیاتي شوې ده، طالب به ډوډۍ وخوړه وایي زه اوس په مخه دی ښه. بیبي ته به بیا آواز وکړه راشه دا لوښي دی یو سا، بیبي بیا دا ګمان وکړو چې دا ډوډۍ جوړ ده وخوړه. 14 کاله یې داسې روجې نیولې دي، نه ښځه خبر او نه بچي خبر. دا د روجې برکات ګوره ډېر زیات دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی خدای پاک په دې میاشت کې سرکشه پیریان او شیطانان تړي. نو بعض خلک سوال کوي چې شیطان وتړلی شي موږ دا ګناه ولې کوو؟ زمارونو د دې ګڼ جوابونه دي. یو جواب پیدا دی چې که شیطان وتړلی شي نو سړي سره نفس خوشته کنه د شیطان جاله 11 میاشتې شیطان چې کومه جاله کې وخت تیر کړی دی هغه جاله خوشته ده، هغې سرات به یې خامخا. او دویم جواب یې څه دی؟ دا د شیطان تذلیل دی چې دا تړي. د هغې دا مطلب نه دی چې ګنې سړی به ګناه نه کوي، د هغه ذلت دی چې الله تړي. نور دله خدای دومره طاقت ورکړی دی چې کدی په 9 اسمان کې نو او یو سړی په ځمکه کې د 9 اسمان نم په دې ځمکه کې د انسان پړه کې دی سره جوړی شي. او درېیم هم درته وویم چې د تړلو هغه برکت یې دا دی چې تاسو وینئ په رمضان کې د خلکو عبادت د نورو میاشتو نه زیات دی. نورو میاشتو کې دومره څوک نه کوي، تلاوت خلک کوي، تهجد کوي، منځونه کوي. نو دا د هغه شیطان د تړلو حکمت شو چې د هغه اثر کم شو او د خلکو عبادت ته توجه پیدا شو. ورونو 2 څیزونو نه په رمضان کې ځان ساتئ، یو غیبت او یو درو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الکذب والغیبت یفتران الصوم، وی دروغ او غیبت روجہ ماتی. دے مطلب نه دی چې ګنې روجہ داسې ماته شوه چې ستا غاړه بنده ده،
نه غاړه د خلاصه د قرض د خلاص شو، خو چې د روجې کم اصل ثواب دی هغه ثواب در نه پاتې شو، ختم شو، هغه محروم شو. د غیبت او د دروغو نه ځان ساته. او یو عمل در تخیم دا پر رمضان کې خامخا وکړي. هغه عمل څه دی؟ هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل مبارک تر ته خولی دی، حضرت عباس رضی الله عنه. دا د حضور پاک ترو عباس رضی الله عنه او په عمر کې د نبی علیہ السلام امزولیو، 2 کاله ته مشرو، ډیرو خيارو. یو ځل ته چا تاسو کله حضرت عباس نه وی عباس ته مشرې ک نبی علیہ السلام مشر دی؟ نو کده وی چې نبی علیہ السلام مشر دی نو بیا دروغو کې راته ځکه 2 کاله دی مشو، او کده وی چې زما شرم نو بیا د بیراتلا. نو عجیب جواب ورکا، وی هو انا اصغر و هو اکبر، وی عمر ته زما زیات ته خو مشر هغه دی، عمر زما زیات ته او مشر هغه دی. او دې لومبي هغه کسو دې رکشوي نو مور نظر منخته کړي وا، وی که زما زوی خدای پاک پیدا کده په بیت الله د ریخم او غلاف چوم. نو چې دې کله پیدا شو نو بیا مور په بیت الله د ریخم او غلاف واچو. د دې نه مخکې په بیت الله به د عام کپڑے غلاف، دا د ریخم او غلاف د حضرت عباس مور اختیار کړی دی او تر اوسه پورې د ریخم او غلاف په پاسه پروت. سعودي حکومت کال په کال بدلی او کروڑونه ډالر خرچه پې راځي، ریالونه. د اسلام راوړی په مکه مکرمه کې، خو اسلام یې پټ ساته. او د اسلام نه مخکې د حضور پاک سره څونه مینه وه. حضور پاک مبارک چې د مینا د غونډۍ لاندې د مدینې د خلکو سره ملاقات وشو او د مدینې شریفې خلکو ورله د هجرت دعوت ورکړه چې د مدینې ته موږ سره لاړ شو. دا عباس ولاړو، هغه وخت کې لا مسلمان نو. وګوره مینې ته وګوره، د مدینې خلکو ته وی تاسو خو زما د ارواره بوځئ، دته څوک نقصان نه رسوي په مدینه کې، دلته خو خپل قوم دی، ډېر مضبوط قوم دی، څوک ورته نقصان نشي رسولی. هسې نه چې تاسو یې بوځئ او نقصان ورته ورسي. ګورې زه به که دته نقصان ورسېد نو ای د مدینې خلکو زه به ډېر واره تپوس تاسو نه کوم. هغې ورته وی ته مونږ ته پرېږده ته خلاص، مونږ پیش او د حضور پاک حفاظت پیش. په بدر کې دی د کافرو د طرف نه جنګیو، نو دی گرفتار شو. ډېر کافران پکې گرفتار شو، یو پکې حضرت عباس. دی د قد نه ډینګو اوچتو لوړو، کمیس یې شلېدلی، نو په ده د چا کمیس نه پوره کېده. نو په مدینه منوره کې چې کوم د منافقانو مشر و عبدالله ابن ابی، د هغه کمیس په ده برابر و، اره ده په قد برابر و. نو هغه خپل کمیس دله ورکړ حضرت عباس نه. بیا چې کله عبدالله ابن ابی منافق مړ شو، مردار شو، نو زوی یې راغی حضور پاک ته، وی زما پلار 2 وصیته کړي دي. یو دا دی چې ته به خپل کمیس راکړې چې دې پلار ته واغوندم، دویم جنازه به پې ته کې. نو حضور پاک زر خپل کمیس ورکوي، دا عباس ته واچوه. حضرت عمر ورته وی د الله رسوله هغه منافق له ته خپل کمیس ورکې، فلانکې ورځ دا خبرې تا پسې کړې، فلانکې ورځ دا، فلانکې ورځ دا. حضور پاک ورته وی عمر اخوش، دا زه د هغې کمیس بدل د خلاصوم کم چې زما تره له د بدر په قیدیانو کې د کمیس ورکړم، هغې بدل وله خلاصو. او بیا جنازې ته مخکې شو. حضرت عمر زر نبی علیہ السلام د لمن نه ونیوه، وی دا په چا جنازه کې؟ دا خو منافق. حضور پاک ورته فرمایي عمره زه خدای نه یم منې کړی، چې خدای نه یم منې کړی نو ته مې ولې منې کې؟ او وی زما دا خوښه ده چې دا جنازه پې وکړم نو خدای به د قوم مسلمانان کې. نو نبی علیہ السلام مبارک به جنازه وکړه. د هغې نه پس الله آیت نازل کړ، لا تصلي على احد منهم ولا تقم على قبره
چې د منافق بدنن نه پس جنازه نه کې ختم. او د حضور پاک د هغه جنازې د برکت نه د هغه زرګونه قوم خدای پاک مسلمانان کړل. نو د خپل کمیس ورکه حضرت عباس له د بدر دا قیدیان چې څونه دیر په صحابو تقسیم کړو او شاته ول لاسونه تړلي. اتفاقا دی چې کم کور کې قیدیو هغه د حضور پاک د دیوال شاته کورو. نو د زبیرګي کول ټوله شپه. نو نبی علیہ السلام مبارک هغه زبیرګي اورېدل. یو بیبي فرمایي وی حضور پاک ټوله شپه خوب نه دی کړی. وی ویښ بیا وی زه خو پې پېښم چې دا د حضرت عباس بیرګي اوري ځکه ولا خوب نه ورځي. لیکن دومره عدل او انصاف پکې و چې سفارش یې چاته نه کو چې مټې ولا سستې کې. هغه بیبي راغله صحابو ته وی وی تاسو ورشئ چې د عباس ولې زبیرګي کوي حضور پاک له خوب نه ورځي. چې هغې ورلل نو دا مټې ولا چا سختې تړلې وې دا مټې ولا نرمې کړې. نو د هغه زبیرګي په قلار شو. نو بیا پیغمبر علیه السلام وده شو. دونه پې خپه او دونه یې ورسره مینه وه. لیکن انصاف دا دی چې د سفارش یې چاته نه کو چې مټې ولا پرانیځي. بیا چې فدیه د قیدیانو نه غوښته ټول یې کېنول وی فدیه راکې جرمانه. حضرت عباس ورته وی وی د الله رسوله تا ته خو پته ده چې زه د زړه نه مسلمان یم خو کافرانو په زور راوستیم. وی کاکا د زړه پته به د الله ته لګي. مونږ په کافرو قیدیانو کې نیولې چې څنګه نور جرمانه ورکړي ته به هم ورکړي. وی خر واره تا ته خو پته ده زه غریب یم ما سره هېڅ هم نشته. نو دی چې کله راته د یو بټوه و په هغې کې پیسې واچولې او خپلې بیبي له یې ورکړې. د بیبي نوم یې ام الفضل و. وی ام الفضل دا بټوه ځان سره کېده دا زما ټول مال دی که جمدې رالم خو ماله به یې راکړي او که مړ شم نو دا ستا دي چې څه دې خوښه یې کوه. پټه یې دا بټوه ښځې له ورکړې وه. نو حضور پاک ته دې وی وی ورواره تا ته خو پته ده چې زه غریب یم. وی غریب یې ویم وی ته چې راتلې نو خپلې بیبي ام الفضل له چې دې بټوه ورکړه بټوه کې څو وی زما د قسم په الله چې ته رښتونی پیغمبر ځکه چې دا بټوه ما ورکړې ده یو ته زه خبر یم یو زما ښځه خبر ده بل ته هېڅ څوک نه دي خبره. معلومیږي دا چې ته د خدای رښتونی پیغمبر او ته الله خبر کړې. وی ته به ډبل فدیه ورکې. وی دا ولې وی یو د ورواره د عقیل د هغه نوم و د علي صاحب ورورام کافرو کې نیولی شوی. یو به ورکې هغه غریب دی یو به خپله ورکې. نو حضور پاک د حضرت عباس نه ډبل فدیه واغشت. بیا دې مسلمان شو مدینې شریفې ته راغی. یو ځل چا بلا مال راوړو جومات کې وغورځو نو پخوا خو به دا غټې روپۍ درهم. نو حضور پاک اعلان وکړ راځئ چې څونه څو کړي شي وړی. صحابه راتلل پنډونه یې ترې تړل وړل به. حضرت عباس راغی وی د الله رسوله زه خو به زیاتې وړم. ولې وی ما ډبل فدیه ورکړې ده د ځان مې ورکړې ده وروارم. وی ښځه چې څونه وړې شي وړه. نو د څادر ډک کړه ځان ته د هغه روپونه او ویې تړه. نو چې اوچتو نو اوچتولی نه شو. وی صاحب دې خلکو ته حکم چاته ووایه چې دا پڼ راته اوچت کې وی نه دونه پکې واچوه چې څونه یې وړې شي چاته هم نه وی. وی ښځه ته مې روارې ډېره اوچت کړه که نه دا کار هم نه کېږي. نو کم یې کړې ته لږ یې ته وغورځولې. نو بیا یې پنډو تړه. نو چې بیا اوچتو نو بیا یې نه شو اوچتولی. وی د الله رسوله چاته ووایه چې راوچت یې کړي. وی نه چاته نه وی. ښه وی ته خو مې روارې ته یې راته راوچت کړه که نه. وی زه یې هم نه در اوچتوم دومره واچوه چې څومره وړې شي. نو بیا یې ته لږې کمې کړه.